باب من باب د بیان د هغه چا کې یجوزو چرواو جایز دی د صدقه ورکول د زکات الیه ویتا ومن لا یجوز او دا چا بارکی چې هغه ته د زکات ورکول جایز نه. قال الله تعالی الله په قران شریف کې ویل د زکات مستحق ته قسمه کسان ګرځو. قال الله تعالی ویل الله په قران شریف کې انما الصدقات بشک صدقات یعنی زکاتونه للفقراء د پاره د فقیرانو دي والمساکین او د پاره د مسکینانو دي. دا ډول غریبانان دي خود یو حال د بل نه ډېر د خطرې. بعض ائمه ویلي فقیراغه چاله وای چې دومره څه گزارې کی یو مسکین غلوي چې د سره ډس گزاره نه کی خودواړه د زکات مستحق دي. ځکه ځنې داسې غریب وي چې دا غاړو د خوراک سی وینا ځنې داسې چې هغه سره مثال په تور د میاش دو میاشتو خرچشته خو نصاب مالک نه نه په دمبال زکات کی. انما الصدقات للفقراء صدقات د فقیرانو او د مساکینو لپاره والعاملین علیها او عمل کون کی پدې باندې چې اسلامي خلیفہ د طرف نه مقرر وي چې تاسو مسلمانانو نه زکاتونه راغونډوي نو دلبم د دینه باقاعده تنخواه ورکی. والمؤلفه قلوبهم او هغه چې مینا چولې شوی د هغه پزړونو کې مؤلفه القلوب سوق دي دا خلک چې نوی نوی په اسلام کې را دن نشي نو ابتداء د اسلام کې دایله د زکات دایله ورکولو چې دایس شي په اسلام باندې کلک او مضبوط شي. دا حکم اوس منسوخ شوی منسوخ شوی. وفر رقاب او پازادولو د غلامانو کې یو غلام نه او مالک ولوي چې مال شل در روپۍ راکا او بس آزاد دي ته مکاتب غلام وي نو زکات والو لوي د سره تعاون کوي چې د ځان آزاد شي. والغارمین او د پاره د قرضدار یو سړي باندې قرضدار شوی دی نور مسلمانانو لوي د سره مدد کوي چې د قرضې اخلاص شي. وفي سبيل الله او چون کې اعتماد هر وخت کې ختم وي نو شریعت دا مسله ده وای چې یو سړي رشتہ دارانو دو دیندارو گواهیو کا چې مسلمانانو او رېدا فلانه سره قرضدار نو پکار داري چې مسلمانانو په اعتماد کې شریعت کې حکم دارې ځنه سره اسی وي قرضدار یا غاډي وړي ژوندۍ تیرې نو چې دوا رشتہ دار مسلمانانو وای چې او د فلانه قرضدار نور مسلمانانو ته پکار دي چې د سره تعاونو کې چې د خپل قرض خلاص کړي. وفي سبيل الله او الله لاره دا الله لاره نه مراد دې کې دا نه دي په زکات باندې لاره نشي جوړولې جمعات نشي جوړولې بلکې فی سبیل الله نه مراد هغه خلق دي چې مجاهد دې خود جهاد نه د خرچې د وجه نه پاتې دارنګ فی سبیل الله کې څوک هغه طالبان دي چې د دین د علم په سروتي او خپل کسب توزګار لري او فی سبیل الله غسو کم دے چې حج او عمره تلاړو لیکن الته چاجیبو والو پیسې دې روکي شي به وطن سره نو دا فی سبیل الله چې زکات ورکول چا تروازی او چا تروانه نو هغه کې د څه اقسام ذکر تیر شو چې الله وی زکات فقیرانو لپاره ده د مسکینانو لپاره ده او کوم مسلمانان چې خلیفہ او بادشاہ مسلمان د زکات پر غونډولو مقرر کړی نه ته به تنخواه ورکول شي. دارنګ مؤلفه القلوب چې نوی اسلام کې را دن نشي دې لپاره علماء ورکی چې په اسلام کې پاخش او دا حکم اوس منسوخ شوی. دارنګ د غلامانو په آزادولو کې قرضداري د الله لپاره کې وابن السبيل او مسافر هغه څوک مراد وي چې یو سړی په وطن کې خو مالدار دی خدای د خپل وطن نه په شری سفر راغله سفر د جهاد دی یا د حج دی یا د عمره دی او د یکدم پیسې تیرو کې شوي غریب دی نو دغه مسافر سره د زکات د مال امداد کولې شي. فریضه من الله دا هیڅ مقرری دی د الله د طرف نه. فهذه ثمانیه اصناف دا ات قسمونه دي چې دې ته زکات ورکول شي قد سقط منها
او بشک ساقط شوه د دین المؤلفه قلوبهم مؤلفه القلوب ته ساقط شوه دایته بنشي ورکول او داولی لان الله اعز الاسلام الله اسلام ته غلبه ورکړی دا واغنا عنهم او بے پروا کړی د داد دوینا ابتدا د اسلام کې خو اسلام ډېر کمزور نو پدی طریقې خلق اسلام سره مانوس کو اور عمر رضی اللہ عنہ بیاوی شو صلی اللہ اسلام عزت من کو نو اس بدا شی نے وی فل فقیر فقیر چاہتا ہوئی فل فقیر فقیر منا غسوک دے لہو ادنا شیء چی اغل سمامولی غنت شیوی سمامولی غنت شیء ور سرشتا خدا نصاب تند رسیدل نو زکات ورکے والمسکین مسکین منا غ چاہتا ہوئی لا شیء لہو چی اس شیء نشتا نګور د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قول مطابق مسکین ډیر بد حال والده د فقیر نه والعامل او عامل هغه چالوي چې د اسلامی خلیفہ د طرف نه د زکات پر غونډول مقرر يدفع الیه الامام ور کوي بد ته بادشاہ او خلیفہ ان عاملا کد کار کولو په قدر عمله په اندازې کار دته وفي الرقاب وی غلامان بازاد وی غلامان نس مراد دي یعنی المکاتبون غلامان مکاتب غلام غیله وی چې دا چا غلام دی وین زدا مالک ورته وی چې دومره پیسې مال را کتا آزاد نو ته مکاتب وی لیکلي کړي چې 100 روپۍ ورکړي دینو مسلمانان لوی زکات ورکړي چې ځان آزاد بریره رضی الله عنها د نبی رحمت الله والسلام وین زورسو او دا بل چاوین زوړې روخيار او قابل و نو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تراله په ما سره خپل مالکانو کتابت کړي کته مدد وکي ولې دا خبر ور سره وکړه بوله غونډي ورک بریره رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آزاد کړه نو داغي خاوند مغیث نو عام صحابي نو دا مسله چې وینځه کله آزاد شي او خاوند غلام وي نو دې لدا شرن اختیار دې کې نکاح کې پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي نا خاوند دې پسې جړل او دیوی چې بس دې په نکاح کې نه پاتې کیږي نو دا دومره قابل و رسول الله ورته چې ګوره واپس شته تا نو دا وینځ نبی عليه السلام ته وې دا الله حبيب حکم دې او که شفارت دې نو دا الله حبيب ورته نه حکم نه شفارت دې مالا منظور نه دا خبر دا د شریعت د حکم نه دا معلومه وا شفارس کې بس حکم مجبوره کینا او حکم وی که حکم خو په سر سترګو منظور دی او که شفاعت وی نو ماته دا شفارس منظور دی نه الله حبیب ورته نه حکم نه دا شفارس دی نو دینه مکاتبین مراد دی و فر رقاب یعنی المکاتبون غلام چې مالک ور سره لیکلو کی چې دومره پیسې مال راکته بازار فی فک رقابهم فازادولو د سټونو دا وی والغارم او قرضدار منا او سوق د لازمه دین چې هغه سره قرض لازم شوی وي قرضونه پیوړي دي نو مسلمانانو له دې سره مدد کوي چې د خپل قرض خلاص کړي د سره مدد او نصرت کوي چې سوق یا قرض خلاص کړي وفي سبيل الله نس مراد دي وای منقطع الغزات چې هغه د غزا نه کټ شي ور سره اسباب نشته مسلمانانو له غزا او لوی شهر یو مجاهد د غزا نه پاتېږي کمال او دولت ورنکي نو وی ول ورکې نو فی سبیل الله منقطع الغزات دیو جن علماء کرام لیکلي او دې موږ د سوچ کوي وای د فی سبیل الله مفهوم عام دی او چې کله مطلق ذکر شي نو مراد به جهاد مجاهدین فی سبیل الله دلته موکتل قران شریف کی ذکر کړي و فی سبیل الله سوق دی اے منقطع الغزات یو سړی د خرچې د وجه نه مجاهدینو نه پاتې غزا نه پاتې ځکه jihad د پاره د سورلې ضرورت وی د اصله ضرورت وی نو دینه مراد ده